بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، تاسو ته زه په یو نوې ویډیو کې ویلکم کوم. نننۍ ویډیو چې کوم دا د آوټ سورسینګ حوالې سره ده. په دې ویډیو کې موږ وایو چې آوټ سورسینګ څه ته وایي او د آوټ سورسینګ څه پیدې دي او دا موږ کله کولی شو. ملګرو چې کله ستاسو پروفایل فریلانس پروفایل چې کوم دی داسې یو لیمټ ورسي چې تاسو ته ډېر زیاتې پروجیکټ چې کوم دی په کیو کې پرتي یا ډېر غړي غړي پروجیکټ راځي په اپ ورک باندې 1000 2000 3000 ډالر پورې چې کوم دی تاسو پروجیکټ راځي. دغه پروجیکټ بیا په یوازې سر نه کېږي او یوازې انسان کولی نشي یا هغه سره سکلز نه وي یا چې کوم دومره ټایم نشي منیج کولی، نو ستا سره بیا یو ډېر ښه ابیلیټي ده چې ته دغه پروجیکټ چې کوم دی د بل فریلانسر له ورکړې او د هغه له چې کوم دی په هغې باندې وکړې او واپس چې کوم دی خپل کلاینټ له فیډبیک ورکړي. نو د دې کې د پرایسینګ اټه مسلې تاسو پرایسینګ چې کوم دی خیال ساتئ، ځکه چې تا پرس کې پروجیکټ د کلاینټ نه په $150 اخیستی دی، نو ته به آوټ سورسینګ کوشش کوې چې ځان ته پکې خپل کمیشن چې کوم دی تا ته پاتې شي. نو آوټ سورسینګ ډېر زیات ښه پیدا ده. په دې کې انسان ته چې کوم دی څه نه څه روپۍ هم پاتې شي، د هغې سره سره چې کوم دی د هغه کار هم چې کوم دی ایزیلی وشي. نو که فرض که تاسو پروجیکټ تاسو باندې برډن سیوا کېږي، تاسو چې کوم دی ایزیلی هغه نشئ مینج کولی، نو ستاسو دا زیات بهترین اپشن دی چې تاسو څه وکړئ آوټ سورسینګ وکړئ. آوټ سورسینګ ثبته خبر نه ده، ډېر زیات په ښه انداز کېږي چې څومره تاسو آوټ سورسینګ زیات کولی شو، خو کوشش کوئ چې کم فریلانسر تاسو هایر کوئ چې هغه پروفیشنل وي، هغه ډېر زیات په ښه انداز کې کار کړي، نو ستاسو نه به چې کوم دی کلاینټ نه ډیموټیویټ کېږي. نو که فرض که ستاسو سره پروجیکټ چې کوم دی ډېر زیات ایکسټرا راتله یا کمپلیکس پروجیکټ تاسو فرض که واخیستلو او تاسو پای کې څه نه څه ماډیول چې کوم دی هغه نشو کولی، نو تاسو فریلانسر هایر کولی شئ. ملګرو عموما داسې ټکنیک یوز کوئ چې کله داسې غټ پروجیکټ راشي، فرض که ویب ډیولپمنټ حوالې سره دی غټ پروجیکټ دی یا داسې غټ چې کوم دی فرض که څوک ملګري پروګرامینګ وغیره کي، سافټویر وغیره ډیزاین کي، نو هغې لپاره پکار ده تاسو څوک هغه چې کوم دی انکریمنټ سره ډیوایډ کړئ. انکریمنټ سره ډیوایډ کړئ او چې کوم انکریمنټ تاسو په خپله کولی شو هغه خپله وکړئ، او کم انکریمنټ چې تاسو نشو کولی نو هغې لپاره چې کوم دی تاسو بلا شي فریلانسرز چې کوم دی هایر کولی شئ. فایور باندې هم فریلانسرز دي، میلیون اف هغه مخکې هم ډسکس کړي چې یاره میلیون اف فریلانسرز دي. ستاسو چې کوم سکلز دی د هغې سکلز په حوالې سره هم ډېر زیات کمپټیشن به وي. نو ملګرو آوټ سورسینګ چې کوم دی دا پکار دی چې یو حد ته ورسې. فرض که سټارټ کې ستا خپل نیو پروفایل دی نو تا ته به ډېر زیات کم پروجیکټ چې کوم دی راځي، هغه پروجیکټ چې کوم دی به مخکې انهانس کوه، هغه چې کوم دی په خپله کولی شي ته. خو چې کله ستا باندې برډن سیوا شو او ته ایزیلی نشي مینج کولی، نو تاله پکار دی چې ته څه وکړې آوټ سورسینګ وکړې.